څنګه کولای شو چې خپل ډرايف یا پاټيشن هايډ کړو بغیر د کوم پروګرام څخه ډېر په اسانۍ سره کې نور به په ویډیو کې وګورو. Welcome Afghan Word Education Center. Start a video. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د سپیسی ته د سپیسی چې موږ سره کله خلاص شو زه غواړم چې دغه پاټيشن یا دغه ډرايف هايډ کوم. سمه ده دی ډرايف دی را سره منیمیس کوم. راځم د سپیسی ته دینه بعد لیفت کلیک وهم. لیفت کلیک چې موږ وه دا صفحه موږ سره راځي مانیج به ووهئ. کله چې مانیج را سره خلاصیږي ډیسک مانیجمنت دا به ووهئ. رایټ کلیک نه بعد موږ سره دلته راځي پاټيشن. زه غواړم چې کوم پاټيشن یا کوم ډرايف هايډ کوم. موږ سره دغه پاټيشن دی ډي پاټيشن دی موږ سره یو جی بي دی. زه غواړم چې دا هايډ کوم. لیفت کلیک وهم. لیفت کلیک نه بعد راځو چینج ډیوایس لیټر اینڈ پاټيشن دا به ووایي. دې نه بعد به ریموو ووایي. ریموو موږ سره کوم کار کوي. ریموو یعنې موږ سره د پاټيشن نوم له منځه ویسه. دا نه چې موږ سره کوم معلومات په دې ډرايف کې دي د ډرايف نه موږ سره معلومات ډیلیټ کړه یا له منځه ویسه. هغه معلومات موږ سره نه ډیلیټ کیږي نه ریموو کیږي. سمه ده دغې خبرې ته متوجه اوسئ. دلته ریموو په څه معنا ده د ډرايف نوم له منځه ویسه. سمه ده زه ریموو وهمه یس به ووهئ را سره ریموو شو دې ځینه ورک شو. سمه ده زه ګورم راځم ګورې ما سره دې ځینه مکمل شکل باندې له منځه لاړه. او چې غواړې بیرته یې فعاله کړې فعال کولو نه مخکې ما یو ویډیو جوړه کړې څنګه کولی شو چې یو پاټيشن اضافه کو په دې سپیسی کې خپل کمپیوټر کې څنګه کولی شو یو ډرايف اضافه کو. تاسو کولی شئ دا ویډیو د آی بټن سره وګورئ دې بارې ساحې کې. سمه د آی بټن ووهم ویډیو ته. چې غواړئ بیرته هايډ نه یې وباسئ بیرته خپل پاټيشن د هايډ آلات څخه بیرته وباسو. راځو هماغه پروسې ته هماغه پروسه به سرچپه کې بیرته به راځئ. دغه ډرايف موږ سره یو جی بي و که نه موږ سره دغه ډرايف یو جی بي و. لیفت کلیک به ووهئ بیرته راځو چینج ډیوایس لیټر اینډ پاټيشن. دې نه بعد وهو اډ هلته موږ ریموو وهه که نه دلته اډ وهو. کله چې موږ اډ ووهه دغه ډي ډرايف ته ډیفالټ حالات کې موږ سره سلیکټ کړي. اوکې به ووهئ موږ سره پاټيشن زموږ فعالېږي. سمه ده راځم زه وګوره ما سره دا پاټيشن بیرته پیدا شو هايډ موږ سره بیرته موږ شو که. سمه ده په دغې اسانه طریقې سره موږ کولی شو چې پاټيشن هم هايډ کو هم شو کو. که چیرې کومه پوښتنه تاسو لرئ په کمنټ کې ولیکئ. سمه ده ښه ورځ ولرئ. خدای په امان. مننه چې تر اوسه را سره وئ. دلته هم تاسو ته دوه ویډیوګانې وړاندې کوم کیدای شي خوښ چې دا هم له لاسه مه ورکوئ. Afghan Word Education subscribe bell icon like comment share. Thanks for watching you.